هغه لاره چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي. بهترین راه، خوبترین راه برای تاجر منطقه از ترکیه تا ایران تا آسیای میانه تا قونیه اینمی را بود. دلته پرتې سیمې چې کلونه له نړۍ لرې پاتې وې اوس د بدلون په تمه دي. هیچ فکر نمیکردیم که در اینجا سرک شود، در اینجا ماتره آباده می آید. حال بسیار خوش هستیم که سرک آمده. دا یوازې یو سړک نه دی، دا د اقتصاد، سوداګرۍ او نویو فرصتونو دروازه ده. داسې لار نه ده لکه د یو هېواد له بل هېواده سره تقریبا د هېوادونو لار ده چې افغانستان به د وصل نقطه وي. له واخان نه تر نړیوالو بازارونو د یو نوي سفر پیل. موږ تاسو فعلا د چین په سرحد کې په صفري نقطه کې قرار لرو. تر دې ساحې پورې د موږ سړک تکمیل شوی دی. د پامیر په هسکو غرونو کې داسې یو سړک جوړیږي کوم به چې تیر له حال سره وصل کړي. او اوس چې د سوداګریزو لارو ارزښت ورځ تر بلې لا پسې زیاتیږي نو دا سړک به د افغانستان روښانه راتلونکي هم تضمین کړي. د واخان سړک د کارونو بهیر د لیدو لپاره موږ له کابله بدخشان ته وخوځېدو. که څه هم سفر مو اوږد دی خو د هېواد د آبادۍ انځور اخیستل هغه څه دي چې د سفر هره دقیقه مو له هوساینې ډکه ده. همغه وو چې د شپې 10 بجې د کندوز ولایت مرکز ته ورسېدو او د آرام لپاره په خپل ولایتي دفتر کې تم شو. د سهار له لمانځه ادا کولو وروسته مو خپل سفر ته تابیا ونیوله او مو غوښتل چې مخته لا اوږد سفر را لنډ کړو. له لمر راختو سره سم موږ د ګران هېواد سرسبزه ولایت تخار ته ورسېدو او له ګڼو شنو سیمو له تېرېدو او د څو ساعتونو له سفر وروسته هغه مهال موږ بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته ورسېدو چې لمر خپلې وړانګې د غروب پر کرښه راکش کړې وې. همدلته زموږ د سفر اصلي هدف او کیسه پیلېږي. له همغږیو نیولو تر څښاک پوښاک ټولې چارې مو د راتلونکي سفر لپاره برابرې کړې. بسیار تشکر آقای صاحب. انشالله در تماس می باشیم. همکارای ما از مرکز آمدن میان سمتای شما، باز در تماس می باشیم. اگر اونجا نزدیکتان آمدن یک همکاری و هماهنگی همراهشان بکنین. اینا یک مستند دارن. سهار وخته له فیض آباد ښار څخه مو پامیر ته د تلو تکل وکړ. له بهارک، وردوج، زیباک او شکاشم ولسوالیو په تېرېدو د افغانستان ملي پارک واخان ته د شپې ناوخته 8 بجې ورسېدو. هغه ځای چې
هر افغان او آن بهرنیان یې د لیدو په آرمان دي. دا ملي پارک ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. فیض‌آباد آمدیم بریم واخان. له اوږده مزل وروسته شپه مو د واخان ولسوالۍ مرکز خندود کې تیره کړه او سهار مو خپل سفر ته دوام ورکړ. روانې اوبه، غرونه، شنه چمنونه هغه څه وو چې واخان ملي پارک ته یې ځانګړې ښکلا ورکړې وه. مازدیګر مهال بروغیل ته ورسېدو، له کوم ځایه چې د واخان سړک د کار پیل نقطه ده. دغه سړک له همدې ځایه پیلیږي او اوږدوالی 121.5 کیلومتره تر چین سرحد نقطې پورې دی چې په 2 لاټونو ویشل شوی. کارونه یې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له بودیجې د 365 میلیونه افغانیو په لګښت په جغلي بڼه جوړیږي. دا سړک په 2 فازونو ویشل شوی دی. لومړی فاز یې د بزای ګمبد څخه د چین هیواد تر صفري نقطې پورې څه زیات 50 کیلومتره دی او دوهم فاز یې د بروغیل څخه تر بزای ګمبد پورې څه زیات 1 کیلومتره دی او چارې د کلیو بیا رغونې پراختیا وزارت تر چتر لاندې ترسره کیږي. مخ ته ځو او هڅه کوو چې د چین تر سرحد پورې د سړک د کارونو روان وضعیت په مستند کې راواخلو. له 2 دقیقو سفر کولو وروسته مو د کاریګرو په یوه ډلګي سترګې ولګېدې چې د غرونو په منځ کې د سړک په جوړونه بوخت وو. د دوی له منځه مو ولیدل چې د قراردادي شرکت انجینران عملاً د واخان سړک کارونه تر ارزونې لاندې نیولي. موږ هم وغوښتل چې په همدې ځای کې له ده سره پر سړک د روانو کارونو په اړه معلومات راټول کړو. چې دا سړک چې د خپل د ډیزاین په اساس باندې کارجوی چې دا 6 متره ده او نیم متر شولډر لري چې مجموعاً 1 متر کی یعنی مجموعاً سړک 2 متره دی. نو د دو ټول د ګراول وایرینګ کورس په دې طبقه باندې ختمي دی موږ مسؤلیت او نور چې دی د دو پیلینګونه کمپاکشن او هر څه د شرکت خانه په کامله توګه باندې انجامي. هر ځای چې پیلینګ کې هلته کمپاکشن صورت نیسي چې پوینده کې د ساحه نشست ونه کو او د خرابۍ باعث ونه ګرځي. اوس لکه تاسو چې وینئ دا پلچک موږ جوړ کړی دی. د دغه پلچک باک پیلینګونه دي چې هغه موږ د کوو او کمپاکشن کوو تر څو د اوبو په مقابل کې بیا نشست ونه کو. دا سړک اوس مهال جغلي جوړیږي چې ولسوالۍ، کلي او نورې لرې پرتې سیمې سره ونښلوي څو د سیمې خلکو ته د تګ راتګ اسانتیا ډیره شي. دلته یوازې یوه سیمه کې کار په چټکۍ نه دی روان بلکې د لارې په بیلابیلو ځایونو کې کاریګر په کارونو بوخت تر سترګو کیږي. الحمدلله کار بیخي سم دی. بس زه دلته ډېر وخت کېږي چې کار کوم بس نو د هر څه نه هغوی راضي ښه دی چې کار فرصت ته پیدا شوی دی. نو ډېر خوشحاله یم چې هر ځای د کار فرصت وي او هر ځای داسې پروژې وي بس نو موږ به ځو او موږ به کار کوو. په هیواد کې چې هر ځای داسې یو کار وي دا پارک نه کو چې 800 کیلومتره دی یا 2000 کیلومتره دی بس چې داسې پروژې وي او داسې کارونه وي که ډېر لرې نور هم وي موږ ځو. اوس فعلا موږ دلته کار کوو تقریبا د موږ اوس 1 ساعت نوره لاره ده چې موږ ځو خپل کیمپ ته د هغه ځای نه راغلي یو دلته. نو دا ډېره سخته لاره ده خو زه اوس هم بس خوشحاله یم چې د موږ په هیواد کې داسې کارونه وي او داسې پروژې وي بس هر ځای چې وي موږ حاضر یو بس موږ به ځو موږ به کار کوو. په سفر کې هغه ځای ته رارسیږو چې له جوړېدو وړاندې د پامیر د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ و او تګ راتګ پرې خورا ستونزمن و. د ځایي خلکو په وینا همدې سیمې د زرګونه هیوادوالو ژوند هم اخیستی دی خو کلک هوډ او قوي ارادې دا هر څه ممکن کړه
او د سړک کرښه پرې راکش شوه څو لومړنی تګ راتګ پرې وشي. خو په دې لار بسنه نه ده شوې او د لا ښه والي په پار ماشینونه د غره په سر په کار لګیا دي او د غره سینه څیري کوي څو د تګ راتګ همدا لار له 12 سختو ګولاییو یوازې په یوه ګولایي بدله کړي څو پورته سیمو ته تګ راتګ په اسانه او له خطر لرې ترسره شي. د موږ شاته چې دوه ځایه کټینګ روان دی دوې نقطې سره وصلې وي دو هدف دغه دی کنې پخوانی سړک هم شته دی هلته 12 ګولایانې دي چې د دو سړک 1 کیلومتر سړک موږ د دې سره وصلوو چې هغه 11 ګولایانې له منځه ځي سړک د 12مې ګولایې سره وصلېږي. پخوانی سړک کې چې دي ګولایانې ډېرې قید دي حتی که یو وړ موټر هم وي او لکسه موټر هغه دوه ځایه ریوس کو د دو په خاطر چې په اوله او دویمه درېیمه ګولایي کې وخیږي نو دو سهولت به دا وي چې د دوې نقطې سره وصل شي او چې د کټینګ هم د همدو په خاطر چې د دوې نقطې سره وصل شي او ګولایانې له منځه لاړ شي. د غرونو په منځ کې له سړې سیلۍ سره مل له شور او آبادۍ لرې پر داسې نوې جوړه شوې لاره موږ خپل سفر ته ادامه ورکوو چې د هېواد راتلونکې اقتصادي وده پکې نغښتې ده. که څه هم په ځینو برخو کې لاره لا هم سخته او زموږ د ډریور یوه بېغوري کولی شي چې د مرګ تر ګواښه مو ورسوي خو پر سړک د روانو کارونو جریان بیا د یو بل هوسا او آباد افغانستان احساس رامنځته کوي. پر سړک موږ داسې سیمې ته رسیږو چې د سړک پراخوالی 3 متره دی. لاره تنګه ده خو کاریګر هڅه کوي چې دا تنګه لاره تر 2 مترو پورې پراخه کړي. کار ستړی دی خو ناممکن نه دی. شاوخوا 2 ورځې د غره سینه په برمې سوری کوي او بیا چاودیدونکي توکي پکې ځای پر ځای کوي څو 130 متره په غره کې مخته لاره وکاږي. دلته خو فعلا دغه ځای تقریبا 3 متره دی موږ غواړو چې دا 2 متره پوره کړو. 10 نه 15 متره پورې جګوالی دی دغه او بر یې تقریبا 4 متره هغه دی او اوږدوالی نو د 110 شاوخوا تخمینا دی. دا اولی برمه وایو په برمه چې وویله بیا دغه نه وروسته هغو ته مواد ورکوو بیا هغو ته انفجار ورکوو دغه په واسطه یې لوزوو. ساده کارخانه چې است سکواټر دا ټول په برمه یوه 2 ورځې برمه وایو بیا دغه نه وروسته هغه کوو بیا لوزوو انفجار به ورکوو هغه بیا بیرته د سړک مو خوشوو چې د خلکو روتامات پې بند نشي نو وخت نیسي یو څه. سیمه سړه ده. نری نری شمال لګیږي. د واورې سپین څادر لا د غره د تورو تیږو له مخه نه دی ټول شوی. مخته ځو او د بوزای ګنبد سیمې ته په رسېدو د یوه پله سره درېږو چېرته چې د پله د رغولو چارې په چټکۍ روانې دي. د دغه پله د جوړولو د موادو کیفیت او نورو کارونو په اړه د چارو سمبالونکی انجینر داسې وایي. دغه موږ چې کومه ساحه کې موقعیت لرو د بوزای ګنبد پل دی په دې پله ټول 12 متره دی عرض 7 متره دی او په ډېره لوړه کوالټي باندې انشاءالله ډیزاین ورته نیول شوی دی او نو په دې کې اوس موږ پلان د کانکریټو ادامه لري. په دې پله کې د موږ د سیخو مقدار چې دی 15 ټنه سیخ کې لرو په دې پله کې 15 ټنه ډیزاین شوی ورته او 2.5 متره کانکریټ دی کې اور سی کانکریټ او یو 10 متره پی سی کانکریټ دی کې او 100 متره سنکاري دی کې نو دا په ډېره لوړه کوالټي باندې انشاءالله جوړېږي. ټول مکمل آر سی سی دی. سنکاري بیخي کمه ده که هغه هم صرف د وینګولو لاندې نور سنکاري نشته که او کټولو نه دوه لري کټولو کې لږ سنکاري شته نور اضافه نشته ده کې نو دا انشاءالله 2 تر 2 میاشتې پورې په خیر سره تکمیلېږي. د موږ مکمل سټاف چې به د پروژه کې کار کوي پیل هم په دې پله کې چې خالي کار کوي یو 80 نفره پرسنل په دې پله کې لرو. دا به مو ډیر اوریدلی وي چې په هرې تیارې پسې سبا راتلونکی دی خو کله د پوښتنې ځواب ترلاسه کوو ځکه دلته د خلکو هیلې غوړېدلې دي. نوی رنګ یې اخیستی او هره ورځ په خلاصو سترګو د هغه خوب د تعبیر رښتینی حقیقت ګوري
چې د چا په خاطر کې هم نه و. دغه ځای کې و دا کار روان ده. په دې کار باندې یو بوجۍ سیمټ تقریبا 1100-1200 روپۍ پورې تمامېږي او یو ټن سیخ قریبا 1500-1600 ډالرو ته رسېږي چې دلته را رسېږي. دغسې نور مواد دي، دغسې تیل دي چې دغلته اوس راځي. نو 1 لیتر تیل دلته چې را رسېږي او دلته په دې پروژه کې مصرفېږي نو تقریبا 100-110 روپۍ ته غورځېږي. دا د موږ خوب خاطر کې هم نو دا سړک به جوړېږي له پروغیل نه دې خوا ته د چین ته سرحده پورې او دې پامیره پورې دلته به راځو، موږ به کار کوو او دا کار به په مخ ځي. دا به ځي بیخي د موږ په ذهن کې نو خو اوس انشاءالله ماشاءالله چې هر څه په مختګ روان دي او ډېر ښه روان دي. له بوزای ګنبد څخه د چین تر سرحد پورې مخ ته ځو. لاره اوږده ده، ستړیاوې لري، خو ارادې مو غښتلې دي ځکه چې د پرځان بسیا افغانستان د اقتصادي پرمختګ نوې هیلې غوړېدلې دي. پر جوړ شوي سړک له لنډ مزل وروسته مو په یو مازدا موټر سترګې ولګېدې چې تر موږ مخته د سړک غاړې څخه لږ لرې د یوه کور په خوا ولاړ دی. تجارتي توکي او اموال یې بار کړي دي او همدې ته ورته د لرې پرتو سیمو خلکو ته یې رسوي. مخته ورځو او د هغه سوداګر سره د زړه خواله کوو چې دا په سوداګریزو توکو بار موټر یې تر دې لرې پرتې سیمې څنګه را رسولی دی. دی وایي چې 2-3 کاله وړاندې دوی دغه سوداګریز توکي د آسونو په ملا بار د غرونو په سختو او پیچلو لارو د سیمې ته راوړل، خو د اسلامي امارت په هڅو د دې لارې په رغولو سره اوس د موټر په واسطه د خلکو تر کورونو او دروازو ورسوي. هغه 3 کاله یا 4 کاله دغه سړک چې جوړ شوی ده موږ تم د خلکو ته سهولت ده چې راځو ډیر په راحته باندې هر کور په کور موټر راځي او موږ دغه مخکې به هم په دې غرو باندې ورته رااړول لکه ډیرې سختې لارې به وي. تا آسونه به رغښتل، خشګاوان به رغښتل چې ډکه به په غره سره ووهله لاړه سیند کې به ولوېدل له بار مار سره. د ما په خپله څو ګشتي دغه بار همداسې لاو سوی ده سیند ته تللی ده. د سیمې خلک هم خوښي څرګندوي او د خپلو نیمګړو هیلو غوړېدلي فصل ته خوښ دي چې د فقر او زجر لمنه یې په ټولېدو ده ځکه خوراکي او د ژوند نور اړین توکي د دوی د کورونو تر دروازو ورسیږي. بسیار خوب سهولات آمده خیال پیشی ما هر چیزی که هست که در پیش خانه ما میاد بسیار خوش هستم. هیچ فکر نمیکردم که در اینجا سرک شود، در اینجا ماتره آباده می آید. حال بسیار خوش هستیم که سرک آمده، از این هم خوبتر باید جور شود. د سیمې جغرافیوي موقعیت ته په کتو پخوا دلته ژوند ډیر سخت و. د ځایي خلکو په خبره که به کوم ناروغ هم چاته پیدا شو نو هغه به یا د خدای هیلې ته پرېښود او یا به د آسونو په واسطه له ورځو مزل کولو وروسته مرکزي سیمو روغتون ته وروړ. خو د دې لارې په رغېدو سره د موټر په واسطه تر روغتونه رسولی او ژوند یې ژغورلی شي. با آمدن سرک کمی راحتی بر ما آمده که اینمی یک مریضی باشه یا کدام کار عاجل باشه با قیمتر رفت آمد میکنیم به مرکز. دلته هوا ډیره سړه ده نو په کار ده چې د سړک په چارو کې له کاریدونکو توکو نه باید سمه ساتنه او محافظت وشي څو خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي. په همدې پار موږ ګورو چې همدا رغول شوي ځایونه بیا د شپې لخوا د پلاستیکونو او ترپالونو په واسطه پټ ساتل شوي. همدا ژمنتیا موږ ته دا راښیي چې په راتلونکي کې به موږ یو پرمختللی او هوسا افغانستان ولرو. سیمت چې کله خوشتوو دغه یا په سنکاری کې یا د کانکریټ د پاره اساسی د پاره
هغو ته خیمې درو، اور بلوو، حرارت یعنې چې یخې ونه وي ګرم یې ساتو. او که چیرې په سنګکارۍ کې استفاده کوو هغه په پاراشوت یا پلاستیک باندې پټوو، د شپې د خوا نه سهار چې راشي بیرته لوڅوو، نو انشاءالله محافظت یې کوي د یخ د خوا. له بحر شاوخوا 4800 متره پورته د نړۍ پر بام د جوړ شوي سړک پر سینه د موټر د ټایر پر تاویدو د انسان روح سکون مومي. دلته لا هم پر طبیعت د ژمي سړه هوا چلیږي، خو د لمر زرینې وړانګې بیا له غرونو واورین پوخ لرې کوي او د شینوالي څرک پکې راټوکیږي. موږ هم د خپل اوږد سفر په جریان کې د طبیعت زړه راښکونکې منظره له نږدې ننداره کوو او د کار د جریان د مستند کولو په پار خپل منزل ته ادامه ورکوو. دلته د واخان جوړیدونکي سړک ټول کارونه قراردادي ته په مترانه ډول ورکول کیږي او په هره سیمه کې چې کار روان وي نو یو مسؤل انجینیر ورته ولاړ وي چې له نږدې څارنه وکړي. دا سنګکاري په مترانه ورکوو، په قراردادي ته نو خپل کارګر او راولي دلته مترانه موږ سره کار کوي. هره ساعت کې چې کار روان وي، که هغه سبګریډ وي، که د سنګکارۍ وي، که اسکیویشن وي، که نور کارونه وي، هغه ټولو سایټو کې انجینر او مسؤل کس ورته ولاړ وي. په سیمه کې د واخان سړک د لومړي فاز مسؤل انجینیر سره مخامخ شو چې د مخ په څیره کې د خوښي څرک له ورایه ښکارېده. د ده په وینا همدا څرک هغه څه دي چې د آباد افغانستان هیله وربخي. دی زیاتوي چې دغه سړک لومړي لاټ کې 2 لوی پلونه، 48 واړه او غټ پلچکونه، 14 استنادي دیوالونه او 28 فلټر شامل دي چې کارونه یې عملاً په چټکۍ سره مخ ته روان دي. په اول لوټ کې 2 غټ پلونه او 48 واړه او غټ پلچک او په دغو کې 14 دانې کوچني او لوی استنادي دیوالونه شامل دي او 28 دانې بولډر ډرینیج یا فلټر سټرکچر هم په دغه کې شامل دي. د سړک ځینو برخو ته په کتو د واخان سړک هغه سخته او پیچلې لاره وه چې پخوا پرې یو موټر هم په اسانۍ سره تګ راتګ نشوای کولی، ځکه چې کنډې کپرې یې درلودې. ځینو ځایونو کې د سړک پراخوالی ډیر کم و، پیچومي او ډیرې ګولایۍ یې درلودې، خو اوس مهال یې د هوارولو کار روان دی چې ډیر ژر به تکمیل شي. اکثریت ځایو کې سړک داسې و چې په دو باندې یو موټر هم په صحیح طریقه باندې نشوی تېرېدی، نو په دو کې په اکثریتو ساحو کې ډېر هارډ کټینګ، یعنې په دغو ساحه کې ډېر داسې ځایونه دي چې هلته ډبره ده، نو دا د 9 متره په اندازه باندې د دغو کندنکاري کېږي، هارډ کټینګ یې خلاصېږي او په بعضې نقطو کې سافټ کټینګ هم شته چې هلته د سړک عرض چې دی ډېر کم دی، نو هغه ساحې هم د 9 متره په اندازه باندې سړک په هغو ساحو کې جوړېږي. بعضې ډېرې دغسې ساحې دي چې هغه ډېرې ژورې دي، نو د هغو ساحو پیلینګ کېږي، یعنې پرکاري کېږي، لیر په لیر 15 سانتۍ مواد موږ په دې ساحو کې اچوو او دغه کمپکشن کېږي. وروسته د هغو نه ټیسټونه پرې اخیستل کېږي، بیا پسې وروسته 2 لیر پرې اچول کېږي. دا ټول سړک موږ د دغو پروفایل جوړوو، د دو ټاپس اپګریډ اچوو چې دو لیول برابر شي. وروسته د هغو نه په ټول سړک باندې یو لیر مواد دي چې د ګریول ویرینګ کورس په نامه دي، په ټول سړک باندې اچول کېږي او انشاءالله وروسته د هغو نه به پروژه دا به کمپکشن شي او پروژه به تکمیل شي په خیر. په دې سخته سړه هوا او د اکسیجن له کمښت سره سره د یاد سړک د جوړېدو په کارونو کې کارکوونکي د ستړیا احساس نه کوي. د خوښۍ احساسات یې په سترګو کې د ګران هېواد د پرمختګ څپې وهي او د داسې نورو لویو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي چې افغانستان د خپلواک اقتصادی ثبات څخه برخمن شي. به می احساس کار بکنیم که وطن خود ما افغانستان است، هم پول خود میگیریم، هم خدمت در وطن میشه، هم آبادی میشه. د همدې سیمې یخه جغرافیه او د کرکیلې نشتون هغه څه دي چې د خلکو ژوند له اقتصادي اړخه ننګولی شي، خو دلته د نورو لرې پرتو سیمو خلکو ترڅنګ د همدې سیمو 100 تر 150 خلک هم په کار بوخت شوي چې د همدغه سړک د جوړېدو په چارو کې خپله خواري
او زحمت ګالي چې د ژوند د پرمخ وړلو لپاره ورته عایدي سرچینه برابره شي. مردم منطقه به دامن 100 نفر یا 100 نفر کار وسایل دست دیگه از این کار برام میگیرن، نان میخورن، بسیار خوش هستن. موږ وغوښتل چې د ورځې په وروستیو کې د چین تر سرحد صفري نقطې پورې ځان ورسو او وګورو چې د کار جریان تر کومو ځایو رسېدلی، خو په سیمه کې د سړې هوا، اکسیجن کمښت، واورین حالات او زموږ د کاري ټیم ستړیا هغه څه وو چې موږ یې له مخته تګ راوګرځولو. د همدې لپاره په سیمه کې راتلونکو ښو حالاتو ته موږ منتظر پاتې شو څو د سړک د پاتې کارونو جریان ثبت کړو. دا چې په سیمه کې هوا سړه ده او د سړک د قراردادي شرکت د مسؤلانو په تاکید موږ هم د دوی ځای ته ور وګرځېدو څو سبا ته منتظر شو، آرام وکړو او د سبا لپاره پلان جوړ. اوس راغلي دلته موږ سره خوا خوالته ودی اداره قایزاده مې د ډېرو بدو ورځو ملګری دی. د کاري ټیم لخوا د جوړ شوي پلان سره سم موږ باید سهار 3 بجې له ټاکلي ځایه حرکت وکړو ځکه د سړک پاتې برخه په داسې سیمه کې ده چې پر واورو پوښل شوی دی. سړک خراب دی او په ورسېدو سره به هوا د کمرې د ثبت لپاره برابره شي. د همدې پلان مطابق مو سهار وخته حرکت وکړ او د یخ وهلي سړک پر سینه مو شاوخوا 8 کیلومتره مزل را لاند کړ، خو په سیمه کې د واورې ورښت د موټر تګ ته اجازه ورنه کړه او پر پښو مو د خپلې څېړنې د بشپړولو لپاره په جوړ او واوره پوښل شوي سړک سفر ته دوام ورکړ. په دغه ساعت کې وي ګانټه ده نه ګانټه نه لږ ما سي دا راکوي واوره ده یو خو بیا نشته دا اوس ودي سره ساعت دی. له شاوخوا 3 ساعته پیاده مزل کولو وروسته موږ ورو ورو په ډیرو سختو او پیچلو لارو صفري نقطې ته ورسېدو چیرې چې د چین هېواد پوله ده او د واخان سړک تر همدې پولې رسېدلی دی. دلته هوا خورا سړه ده، د ځمکې مخ سپینې واورې پوښلی او شاوخوا غرونو هم د واورې سپین څادر له ځانه تاو کړی دی. څو قدمه وړاندې تاسو د چین سرحد اغزن تار ګورئ او تر همدې ځایه اسلامي امارت په بودیجه د افغان انجینیرانو پر مټ سړک هم جوړ شوی دی. موږ تاسو پلان د چین په سرحد کې په صفري نقطه کې قرار لرو. تر دې ساحې پورې د موږ سړک تکمیل شوی دی. د پامیر د اول لاټ تقریبا 15% کارونه خلاص شوي. په بعضو نقطو کې د جغل اندازۍ او د پولچکو کارونه پاتې دي چې انشاءالله په 4 الی 5 آینده میاشتو کې به تکمیل شي. موږ د همدې سړک د کارونو د نظارت او د مسؤلینو د همکاریو په اړه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت استازی وپوښتل څو هیوادوالو ته د نیمګړو پاتې کارونو له جریانه معلومات ورکړي. د کلي بیا رغونې پراختیا وزارت تخنیکي او انجینري ټیمونه وخت پر وخت ځي هلته نظارت ترسره کوي د کار د جریان څخه او د پروژې مسؤلینو ته لازمي سپارښتنې کوي او هدایت ورته وړاندې کوي. موږ په خپل مستند کې د همدې سړک د پخېدو اړوند معلومات هم راټول کړي دي. مسؤل چارواکي وایي چې د واخان سړک د پخېدو تکل یې کړی چې دا کار به د ورېښمو تاریخي لارې د پرانستو او په سیمه کې د یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته کېدو سبب وګرځي. د ورېښمو د تاریخي لارې
چې موږ ابتداً بدخشان ته راتلو. اول هدایت د حضرت امیرالمؤمنین صاحب راته دا و چې د بدخشان دپاره د حیاتي پروژو چې د بدخشان د خلکو د ژوند نقشه بدله کړي او د بدخشان خلکو ته ډېر سهولت شي، لویې حیاتي پروژې تاسې له ملي بودیجې ورته پیشنهاد کړي چې موږ درته منظورې کړو. الحمدلله دا یو لوی زیری د هیوادوالو ته چې هغه یې موږ پیشنهاد کړي او حضرت امیرالمؤمنین صاحب موږ ته پروژې 4 غټې پروژې وې چې یو پکې د واخان پروژه وه د تاریخي لارې، د ورېښمو د تاریخي لارې هغه منظوره سوه، اوس په توی مراحل کې ده. انشاءالله د دې پروژې په پلي کولو به نه تنها چې بدخشانیانو ته لوی زیری وي بلکې ټولو هیوادوالو ته به ډېر لوی زیری وي او دا به سپالټ جوړیږي د چین تر سرحده پورې. او یو خبر له دې نه ورزیاتوم، تاسې په جریان کې یاست د چین هیواد د سږ کال په پیل سره د چین هیواد په خپله خاوره کې ډېر لوی تجارتي کمپلیکس بنا کړی دی. هغه هم ښکارندویي د دې کوي چې هغې ډېره لیوالتیا تجارت ته لري او د تاریخي لارې پرانیستلو ته لویه لیوالتیا لري. انشاءالله د سړک په تکمیلېدلو سره به د چین لویه لاره خلاصیږي او دا یوه ترانزیټي و با اهمیته تاریخي لار ده د ورېښمو. انشاءالله چې دا به د هیوادوالو په ژوند کې له دې سره ډېر لوی فرق راځي، ډېر لوی بدلون به انشاءالله راځي او موږ تاسې پرې شاهدان یو. د واخان لارې جوړېدو ته د اسلامي امارت پاملرنه ځکه زیاته ده چې د تاریخي ارزښت ترڅنګ د نورو هیوادونو د ترانزیت لپاره به افغانستان د وصل نقطه وي. د حضرت امیرالمؤمنین صاحب چې کومه توجه د ورېښمو لارې او یا د بدخشانیانو د سهولت دپاره ده یقینا هغه بې سارې ده. د دغه دپاره چې هم بدخشانیانو ته سهولت راشي هم دا خو تاریخي لار ده، ترانزیټي لار ده، داسې لار نه ده لکه د یو هیواد له بل هیواد سره تقریبا د هیوادونو لار ده چې افغانستان به د وصل نقطه وي انشاءالله. په سیمه کې له چین سره د نورو هیوادونو بندرونه د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ دي، خو د واخان لار او بندر په دې لړ کې یوه شیبه هم نه بندیږي چې له ترانزیتي پلوه نږدې او ارزانه هم تمامیږي. یک برد مسافر باشیم که 385 کیلومتر از اشکاشم تا سرحد چین فاصله داریم. 300 کیلومتر از اشکاشم به کابل میروه. این بهترین نزدیکترین راسته. دیگه به طرف تاجیکستان یک مشکل داره، بندری که تاجیکستان داره در سال 3 ماه مسدود است به خاطری که محیط صعب العبور داره، سنگ میه. بندر وزیر پاکستان هم 3 ماه مسدود است به خاطری که از کود بهار سنگ میه. بندر پامیر، تنگنای واخان برای 1 ثانیه توقف نداره، هیچ ممانعتی وجود نداره. اول مسئولیت امنیتی داره که مردمی که در اونجا مال حیف میکنه قطعا وجود نداره. خدایی امنیت طبیعت ما امنیتی ما را گرفته. سیل حوادث است، برفکوش حوادث است، باروکه حوادث، این چیزها را نداره. با اون خاطر خوبترین مسئولترین بندر در دنیا میتونیم بگیم بندر پامیر از راه تنگرای واخان به داخل بدخشان بعداً انتشار کنه به کل افغانستان و بعداً به کشور بیرونی مثل ایران و ترکیه و ترکمنستان و ازبکستان حتی تاجیکستان به این بندر نیاز داره. یو بل زیری دا ده چې د دغه تاریخي لارې لپاره له فیض آباد څخه تر اشکاشم، له اشکاشم څخه تر پامیر او آن د چین سرحد تر صفري نقطې پورې د اسفالټ یا قیر اچولو بودیجه منظوره شوې ده چې عملی کارونه به سږکال پیل شي. د یو سوکاله پرمختللي او آباد افغانستان په هیله.